وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مخکې آداب د شاګرد دپاره بیان شو چې یو قرآن کریم زده کوونکی دی پکار ده چې د دې آدابو خیال وساتي. فایده به دی چې دا و کامیاب شي په خپل مقصد کې علم حاصلولو کې، او ادب چې دی نو دا انتهایی او لازمي شیز دی چې سړی د خپل استاد د خپل مدرسې ادب وکړي. د سلف مبارک راځي چې د استادانو په شاګردانو داسې اثر و لکه ربیع وی چې د امام الشافعي رحمه الله په مخ کې من اوبه هم نشو څښلی. د خپلو استادانو نه داسې شرمېدل. نو موږ او تاسې له هم ډېر ادب او احترام پکار دی چې موږ او تاسې کې الله برکت واچوي چې خلکو ته خیر ورکو. و چې د تلاوت اداب بیانېږي چې سړی کله تلاوت کوي، تلاوت ته کښېني، پکار دا اول ادب د تلاوت دا دی چې دا سړی په ځان کې اخلاص پیدا کړي. اخلاص دا مطلب چې دا خپل عمل د مخلوق د خبرو نه صفا وکړي. مخلوق خوشحالیږي کو خفه کېږي، خو چې د طالب العلم مقصد دا چې زه الله دپاره دا دین یادوم. که زه ما ته څوک مولوي صاحب او قاري صاحب ویل کنی وی، خو نیت مې دا دی چې په دې علم حاصلولو سره د دې قرآن په لوستلو سره زما رب رضا شي. بیا چې هر کله سړی قرآن کریم ته کښېني، د دې نه مخکې یو ادب دا دی چې سړی مسواک استعمال کړي، ځکه دا خوله د قرآن کریم د راوتلو دپاره یوه لار ده. نو پکار ده چې قرآن کریم د صفا خولې نه راوځي. بل دا سړی خوشبي ولګوي، ځکه د قرآن کریم مجالسو ته ملائک حاضرېږي. داسې نه چې ته قرآن لتلی، جومات ته تلی، مسجد لتلی او ته اوږه خوړلي، تا پیس خوړلي، ستا نه بد بوی ځي، نو ملائک بیا انسان نه جدا کېږي د دغه بد بوی د وجې نه. نو چې سړی قرآن ته کښېني داسې صفا کښېني، صفا کپړې واچوي، صفا لباس واچوي، ځان ښه تیار کړي. چې سکول ته ځي یا بل ځای ته ځي، یو پروګرام ته ځي، ځان څومره صفا کوي. نو پکار ده چې د قرآن کریم د لوستلو دپاره دا ځان ښه تیار کړي. بل دا چې دا تلاوت وکړي په پاک حالت کې، چې قرآن رالي اودس وکړي، ځان ښه برابر کړي، او که اودس وکړي د هغه نه مخکې ټیم یو دوه رکعته وکړي. دا قرآن کریم په غیر د اودس نه لوستل جایز دي، خو قرآن کریم اودس ته لوستل دا افضل طریقه ده. بیا چې رااخلي نو پکار ده چې ضرور اودس وکړي. بل هر کله چې ته قرآن کریم لولي نو پکار ده چې په یو پاک ځای کې قرآن کریم ولولي، صفا ځای کې کښېني. لکه مخکې مې چې ملایک راځي داسې قرآن لوستلو والا ده، نو پکار ده چې سړی صفا ځای کې ناست. اگر چې قرآن کریم په سورلۍ کې هم لوستل جایز دي، رسول الله په سورلۍ هم لوستلی دی، دارنګې په کور کې هم لوستلی دی، خو د صفا ځای یو مقصد زما جومات دی، ځکه چې عام توسه دیني مدارس دا ټول په جوماتونو کې. او حدیث کې راغلی چې مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله، چې کله یو قوم د قومونه راجمع شي د الله په کور کې د الله کتاب لولي، په دې باندې سکینه او آرام نازلېږي او د الله رحمت کې داسې خلک الله ډوبوي. نو پکار ده چې په پاک ځای کې کښېني، جومات کې کښېني، او د جومات نه علاوه په هر حال کې مؤمن قرآن ویلی شي. مؤمن چې دی نو هغه پاک دی. دارنګې چې قرآن کریم لولي، نو د قرآن کریم د لوستلو دپاره دا ده چې انسان په ځان کې عاجزي پیدا کړي، سوچ او فکر وکړي د قرآن کریم په باره کې. تاسو خو داسې حالت کې وئ که د قرآن کریم په معنی باندې نه پوهېږئ،
نو ان شاء الله آینده کې بس تاسو دا اراده چې موږ د قران کریم معنی او مقصد یادو چې دا قران زمونږ نه څه غواړي دا زمونږ نه څه مطالبه کوي او کو په معنی سره نه پوهیږي کم از کم چې دا سخو چې هاذا کلام ربي دا زما د رب خبرې دي سلف و چې کله قران لسنه هغه به دا خبره کوي دا زه د رب خبرې وېما او دارنګي هغه د قران کریم ډیر لحاظ ساته او ډیر په عاجزۍ سره لسته او دا لازم ذکر شي الله فرمای افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها دا خلق په قران کریم کې سوچ او فکر ول نه کوي د دې په زړونو باندې جرندې لګېدلې دي بل ځکه فرمایي چې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا موږ دا کتاب د دې لپاره نازل کړی چې خلک په دې کې سوچ او فکر وکړي د قران کریم د حقوقونه یو دا ده چې د عقل سوچ او فکر وکړي چې دا قران زمانه څه غواړي د دې قران کریم مطابق خپل ژوندۍ برابرول د قران کریم لوستل اجر ده او عمل کول په دې باندې دنیا او د آخرت کامیابی ده د تابعین په باره کې راځي او تابعی ده هغه د یو تابعی حالت ذکر کوي و دغه تابعی دا آیات لستلو چې فاذا نقر فی الناقور او دا آیات لستلو او بس کې ناسو په جړا شو د جړل چې په دې حالت کې هغه مرګ راغی دا د اغیو د قران کریم څخه سوچ او فکر او چې د قیامت شپېلې او ولیکي او د سي حالت راتلونکې دي دا د مؤمن صفت دی چې مؤمن با د قران کریم په مطلب باندې ځان فوی کوي او دارنګي د قران کریم پر رسول کې په ځان کې عاجزي پیدا کوي دام جایز او ثابت دي سره یو آیات ورول یو مکرر ورول یو مونږ په وکی چې کله داغه په معنی کې سوچ او فکر کوي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په مون ولاړ دی او دا آیات لولي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم تر سهار پورې دا آیات لولي او ولاړ دی نو د قران کریم په باره کې و سوچ کې عاجزي وکې یو حدیث کې دا راغلی چې تاسو قران کریم کله لولئ نو جاړئ کو جړه نه درځي حد جړه جوړ کا ځان عاجز کا چې دا زما د رب خبرې دي دا زما سبب د خلاصۍ دی او کو رپورټ ما را باندې وکي دا قران کریم ځکه یا دا قران ستاره پاره دلیل وي یا پتا باندې دلیل وي نو کو ستاره پاره دلیل شو تا تخلاصې ملاويږي خو کو پتا باندې دلیل شو نو ته هلاکې کی د قران کریم جګړه هغه قبول کړی شوی دا دارنګي د عمر رضی الله په باره کې راځي چې دغه عمر رضی الله با یو ځل آیات د چانه واورېده عمر رضی الله دا آیات د چانه واورېده چې ان عذاب ربک لواقع هغه ودرېدلو او جکینا سو جړل چې دومره وجړل چې هغه به بیمار شو خلک وداغه ته پوسون لراله چې ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب د رب ستا چې دغه واقع کېدونکې دی نو دا خبره په دې څه وکړي دا احادیث چې کله قران کریم ته کینی نو عاجزي بکې د سینه چې قران ته ناستي ایو بل سټونګې لګوي قران ته ناستي خپل ته غزوي بل طرف ته ګوري قران ته ناستي او لوب په موبایلو کې په دې حالت باندې سره به ډېر خفشي چې راړول قران دی او قران کریم سره په موبایل کې لوب کې دنیا ګوري دا د قران کریم ډېر به حرمتي ده دا د قران کریم احترام ده هغه چاونه چې چا کې دا صفت راغی یو ځل یمن نه خلق رال ابو بکر صدیق رضی الله عنه خواته هغه خلکو قران کریم ولستو او به جړلې نو ابو بکر رضی الله عنه ویل چې دا زمون حالت همو چې موږ د الله کتاب لستو نو موږ به جړاګانې کولې نو قران لستو په وخت کې به زیات چغې وهل او خبرې کول دا د قران کریم به احترامي ده د دینه بزان ساتي بل قران کریم د آداب نه ده چې قران کریم کې دا راغلي دي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
چې کله ته اراده د لوستلو د قرآن وکړې نو اعوذ بالله به وې او که چېرته د صورت د سر نه دې شروع کوله نو بیا به بسم الله هم وې ځکه چې دا بسم الله هم د صورت یو ابتدایي آیات دی او که صرف د صورت د من نستا تلاوتو او تا صرف اعوذ بالله وکړه نو دا در له هم کافي ده لیکن کول پکار دي دا ونه پرېږدي که ته تلاوت کوې او په منځ کې تا څه غیر ضروري خبرې وکړې د چا څه مثلا ته تلاوت کوې څوک د لخوا د هغه څه خبرې څه وکړي یا دې د ملګري څه خبرې وکړي نو بیا اعوذ بالله وې دا د قرآن کریم د ادابونه ده الله رب العالمین دې په موږ او تاسې کې د قرآن کریم اداب او عظمت او احترام پیدا کړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم